طالبانو د فدایي حملو خبرداری ورکړ. امریکا باګرام ته د سرتیرو لګلو خبر رد کړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. امریکا وايي باګرام ته د دوی د ځواکونو د ورتګ اوازه بې اساسه ده. په واشنګټن کې دوه باوري سرچینو رسنۍ ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې هیڅ ځواک نه لري او د باګرام په اړه اوازې بې اساسه دي. دغه دواړو سرچینو د افغانستان انټرنیشنل خبریال عارف یعقوبي ته وویل چې دوی دا شایعات په کلکه ردوي او په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. ډیپلوماټیکه سرچینه او د پینټاګون یو جنرال افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې هیڅ خبره نشته. بلخوا سمیع سادات وایي د باګرام په تړاو د امریکا او طالبانو موافقه حقیقت نه لري. نوموړی وایي چې تر اوسه کومه هوکړه نه ده شوې او په دې تړاو خپاره شوي خبرونه دروغ دي. نجیب آزاد ادعا کړې وه چې ګڼې امریکایي ځواکونه باګرام ته پر لاره دي او واشنګټن له طالبانو سره د یادې پوځي اډې په اړه معامله کړې. بلخوا طالبانو د یو ویډیو په خپرولو د فدایي بریدونو خبرداری ورکړ. د افغان حکومت مرستیال ویان یو ویډیویي ترانه خپره کړې چې د نوي مقاومت او احتمالي فدایي بریدونو لپاره د ځوانانو د چمتووالي یادونه پکې شوې. د فطرت لخوا خپرې شوې ترانې محتوا کې راغلي چې افغان حکومت سولې ته ژمن دي خو که د دوی پر وړاندې تېروتنه وشي ځواب به فدایي بریدونه وي. په دې ترانه کې ویل شوي موږ سولې ته ژمن، د دوی لخوا که تېروتنه وي بیا به استشهاد وي، ظلمو بیا به نوملیکنه وي. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې د باګرام په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. طالبانو ویلي چمتو دي چې نظام یې ړنګ شي خو هېڅکله به بهرني پوځیان په افغانستان کې ونه زغمي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.